دا ورو سوال کړی دی چې د منځه نه بعد چې کوم ذکر دی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نو بعض کسان وایي چې تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، دا تعالیت ټکی دی کې شتي که نه؟ الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د منځه نه بعد په ذکر کې دا نه دی ثابت. منځه نه بعد چې کوم ذکر دی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دې کې تعالیت نشتی. ها په دوه طریقو سره ثابت دی او دواړه روایتونه په صحیح مسلم کې شتي. دواړه روایتونه، یو روایت د ثوبان رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله سلام وګرځو درې پیرې به استغفر الله وي، بیا به وي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. یا پکې نشتی، تبارکت یا ذا الجلال پکې نشتی، تبارکت ذا الجلال والاکرام. او عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح مسلم کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوئی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ یا ذا الجلال والاکرام ہوا کہ ذا الجلال والاکرام ہوا دوانا صحیح تھی، خود تعالی تبدیزی کی نشتی. ہاں لکا دغه کشتی دعای قنوت کی اللہم اهدنا فی من هدیت، دغه ذکر کشتی تبارکت و تعالیت. او دغه شان دعای استفتاح چې موږ وایو سبحانک اللهم وبحمدک، ای کې دی وتعالی جدک، هغه هم داسې نه وتعالیت. حاصل د خبرې دا دی چې وتعالیت په دې موقع کې او په دې ذکر د منځه نه بعد په دې ذکر کې نشتی، په صحیح حدیث کې نه ثابت.